جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. د کابل ختیځ پل چرخي سیمه کې د برېښنايي دروازې د جوړېدو چارې 25 سلنه بشپړې شوې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت تخنیکي ټیم د روان 1404 لمریز کال د قوس میاشتې په 11مه نیټه د کابل ختیځ پل چرخي سیمه کې د برېښنايي دروازې د جوړېدو چارې له نږدې وڅارلې. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مسؤلینو وویل د دغه برېښنايي دروازې د جوړېدو چارې د روان کال د سنبلې میاشتې په 9مه نیټه پیل شوی او اوس مهال 25 سلنه بشپړې شوې دي. د دوی په وینا د دې پروژې د تطبیق لپاره یو کال وخت په پام کې نیول شوی دی. اوس مهال د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره د دې پروژې چارې په ښه ډول روانې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت تخنیکي ټیم د دې پروژې د لا ښه تطبیق په موخه په یو شمېر برخو کې خپل سپارښتنې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او قراردادي شرکت له مسؤلینو سره شریکې کړې او ټینګار یې وکړ څو د معیار او کیفیت په پام کې نیولو سره یې چارې په ټاکلي وخت بشپړې کړي. همدارنګه د قراردادي شرکت مسؤلینو هم د استملاک شنې ساحې او یو شمېر نور برخو کې شته ستونزې شریکې کړي او د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت تخنیکي ټیم یې د حل ډاډ ورکړ. دغه برېښنايي دروازه د کابل ښار په پل چرخي سیمه کې په 11.6 جریبه ځمکه جوړیږي چې 162 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. په دې برېښنايي دروازه کې له کابل ښار څخه د وتلو او ښار ته د ننوتلو 10 لاینه سړک، ټول پلازا، اداري تعمیر، مسجد، رستورانت او د موټرونو تمځای په پام کې نیول شوي دي. هر الویشته خاوره به دې بیا ډکه له خونده کړم. مینا به په زړه کې د نفرت پر غولې وکرم.